السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو د ابوظبي په مصفت سیمه کې د کووید-19 یا کرونا وایرس د ټیسټ اخیستلو لومړی پړاو په بریالیتوب سره سرته ورسېدو چې پکې زراو کسانو څخه د دې وایرس ټیسټ واخیستل شو او دویم پړاو یې د مصفت په 26 نمبر برخه کې شروع شوی دی. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دریم 15 او 23 نمبر مصفه کې د 13 هفتې راهیسې د کووید-19 یا کرونا وایرس ټیسټ اخیستلو لړۍ پیل شوې وه، کوم چې په بریالۍ توګه سرته ورسېده. په دې کې روزانه حساب سره به 2500 څخه واخله تر 3000 پورې کسان راتلل د 12 مختلفو نېشنلټیو څخه، او 500 نه واخله تر 80 پورې به روزانه د بسونو ټریپ کېده، کوم چې به کسان خپل ځای نه ټیسټ سنټر ځای ته راوستل. په دې کې به روزانه 1500 کسانو څخه واخله تر 1800 کسانو پورې ټیسټونه کېدل. نو د حساب سره واړه هغه خلک کوم چې دریم 15 او 23 نمبر کې اوسېدل د هغو واړو ټیسټونه واخیستل شول. اوس یې دا لړۍ 26 نمبر ته وغځوله، کوم چې د نن څخه شروع شوې ده. نو هغه خلک کوم چې 26 نمبر مصفه کې پاتې کېږي هغو څخه به د کووید-19 کرونا وایرس ټیسټ اخیستی کېږي او هغې نه پس په دا ایریا په کیمیاوي موادو باندې صفه کېږي. په دا ایریا کې به روزانه کارونه په نرمل ډول کېږي، خو د دې ایریا نه به نه بهر څوک تللی شي او نه به راتلی شي. او په دې ایریا کې څومره بې قانونه خلک چې پاتې کېږي هغه کولی شي چې د ټیسټ اخیستلو سنټر ته لاړ شي. د دوی نه به په دې دوران کې هېڅ کومه پوښتنه نه کېږي. کوم کسان کوم چې په دې ایریا کې اوسېږي د دوی څخه غوښتنه دا شوې چې دوی په دې پروګرام کې همکاري وکړي، لکه څنګه چې د تېرو بلکو والا کسانو کړې ده. نو واړه هغه خلک کوم چې مصفه 26 نمبر کې پاتې کېږي هغه دې واړه لاړ شي او خپل ټیسټونه دې وکړي. او دلته یو یادونه کوم چې د دې پروګرام په شروع سره به واړه مصفه نه بدلېږي. کوم ځای کې چې دا پروګرام شروع شوی دی صرف هغه علاقه به بدلېږي، نور ایریا کې په تګ راتګ باندې هېڅ بدلیز نشته. په دې ایریا کې کوم چې د دې ایریا خپل کسان دي هغو باندې بدلیز نشته، خو صرف دا بدلیز دی چې نه به بهر تلی شي او نه به راتلی شي، او بل چاته به د دې ایریا ته نه ننوتلو اجازه نه وي. که الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. ښه دوستانو نه مې هیله ده کوم څوک چې په دې ایریا کې اوسېږي او یا د ستاسو کوم ملګری هلته پاتې کېږي هغو ته دا ویډیو ولیږئ تر څو هغه هم په دې باندې خبر شي. او که چیرې تاسو دې چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ، د بیل نښان هم کلیک کړئ تر څو چې په راتلونکي کې دا قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسېږي. نور به په الله سپاره، د الله په امان. هذا الدولة مش من الإمارات، من كل مسكين من المسلمين، كل واحد يشيل رزق من هذا الإمارات. يا رب من كل الدنيا هذا بلاد لا فكر مشان فقير مشان مسكين. يا رب انت اسمك كلام الفقير، يا رب انت احفظ الإمارات، انت احفظ المسلمين، يا رب يا رب يا رب انت اسمك كلام المسلمين، شيل رزق الفقير يا رب.